د دعا په اړه درته ځینې زورورې کیسې کوم چې کله انسان واوري واقعا د انسان ایمان ورسره ډیر پیاوړی شي، قوي شي، او انسان واقعا د دین قوت او زور ته او د دعا دغه زور او د دعا تاثیر ته او د دعا معجزې ته انسان متوجه شي. موږ تاسو په قران کریم کې همیشه لولو پیغمبرانو دعاګانې کړې دي، الله پاک قبول کړې دي، بیل کارونه شوي دي. خو باور وکړئ همدا ننم همدا اوس هم داسې خلک شته دي، داسې معجزه‌ای کارونه ورسره کیږي. کله چې دعا کړې ده الله پاک ورته قبول کړي په ډېر معجزه‌ای ډول باندې. څو دعاګانې دي چې پایلې دی وی فرانسوي د دعا په کیسه باندې کوم. دکتور مصطفی محمود یو مصری عالم دی، فیلسوف دی، خو وفات شوی دی، ډیر قوي عالم دی، ما ډیر کتابونه لوستي دي. الله پاک یو ځانګړی فکر د تور کړی، ډیر ژور او ډیر مخلص او د الله پاک عابد او عاجز عالم، فیلسوف، نابغه وبخي په علم کې الله پاک عجیب علمیت ور کړی دی. کتابونه چې ولولې بیا درته معلومیږي. دا د 1998 شاوخوا کیسه ده. دی وای مغرب ته تللی وم. د مغرب په رباط سیمه کې یوې فرانسوي میرمنې سره ملاقات مې وشو. فرانسوي میرمنې راته مخامخ ویل چې ښاغلی ډاکټر، تاسې یوه خزانه لرئ چې ضایع کړې مو ده. تاسې ته رب مو داسې خزانه درکړې ده چې تاسې ترې بې پروا یې، خاورې مو پرې انبار کړې دي او ضایع کړې مو ده. ما ورته ویل څه کیسه ده، څنګه؟ ویل اسلام. خپله کیسه یې شروع کړه چې زه درته خپله کیسه کوم چې اسلام ما ته څه ګټه رسولي او اسلام ما څنګه موندلې، اسلام ما ته څه ګټه کړې. دا ویډیو د مصطفی محمود په یوټیوب باندې شته. دکتور مصطفی محمود قصه امرا فرانسیه ورسره ولیکي په عربي کې مثال راځي، خو زه به درته په پښتو بیان کوم کنه غواړئ هلته لاړ شئ. دی وایي چې فرانسوي میرمنې راته خپله کیسه شروع کړه او راته یې وویل 1998 کلونو شاوخوا کې راته دا کیسه وکړه او هغه وخت کې راته وویل چې شاوخوا 10 کاله وړاندې له خپلو ملګرو سره د نجلۍ وایي فرانسوي پیغله ده، هغه وخت کې پیغله وه، دا کیسه کوي وایي چې له خپلو ملګرو سره د مغرب رباط سیمې ته راغلو په چکر باندې. دلته وګرځېدو، چکر هم وو. یوه شپه مې خوب ولیدو، هوټل کې وم، خوب مې ولید چې یو کس راځي، ډېر ښایسته مخې دی، سپینې جامې په غاړه دي، له جبه یو کتاب راوباسي ماته یې راکوي. ما چې کتاب وکوت د مسلمانانو قرآن کریم دی. کله چې له خوبه راپاڅېدم لړزېدم او ډېره زیاته ډارېدلې وم. ځان سره مې فکر وکړ، ملګري مې ټول اماده و چې بېرته ستا نه شي. ما ورته وویل زه تاسو سره نشم تللی، نه زه هم دلته پاتې کېږم. هغوی شور جوړ کړ چې ته لیونی شوې، څنګه دلته پاتې کېږي، تا کې تنها دلته پاتې کېږي، څه کوې؟ ما ورته ویل چې زه غواړم عربي ژبه زده کړم، زه غواړم قرآن زده کړم، زه غواړم دا دین وګورم چې حق دی او که نه دی. خو ملګري مې له ډېر اصرار وروسته ستانه شول او زه پاتې شوم، په مغرب کې پاتې شوم. پیل مې وکړ د قرآن کریم زده کړې باندې، عربي ژبې باندې تفسیر او ترجمه مې لوستله. څه موده وروسته مسلمانه شو. واقعا په دې مې ایمان راوړ چې دا دین حق دی او دغه خوب په ما ډېر تاثیر کړی. زه مسلمانه شوم، ډېره ښه دینداري مې کوله، وخت په وخت به مې عبادتونه کول، د قرآن تفسیر ترجمه او عربي مې زده کړله. همالته ومه. تصادف دا و چې 15 کاله وروسته زما ملګري راغلل. هماغه ملګري چې زما سره راغلي بیا راغلي په چکر باندې. موږ به معمولا همالته چکر ته تلو له فرانسې نه. دوی راغلي وو، خو دوی سره زما ملاقات وشو او پوښتنه رانه وکړه چې درویشه یې اوس هم درویشي کوي؟ ما ورته ویل چې هو. خو دوی ته مې یوه بله خبره هم وکړه. هغه دا وه چې څه موده مخکې د دوی له راتګ نه مخکې په سینه کې مې ډېر بد درد حس کو. فکر مې وکړ چې ډېر زیات درد کوي، نو دا به څنګه کېږي. شک مې پې شو چې سرطان نه وي. لاړم ډاکټر ته. ډاکټر چې معاینه وکړه تایید یې کړه چې سرطان یې. ډېره خفه ومه، ډېره زیاته ستومانه شوې وم او فکر مې کوه چې څه وکړم. ملګرو ته مې دا خبره وکړه. نږدې وخت کې همغه تصادف همغه وخت کې مې ملګري هم راغلي وو. هغوی ته مې وویل چې دلته یم، خو
یو مشکل دا دی چې په سرطان اخته شوی یم. معاینه مې مثبته وه. هغوی را پورې خندل چې ته خو مسلمانه شوی، درویشه شوی، رب دې ونه ژغورلي. هغوی راته وویل چې راځه موږ سره لاړه شه، فرانسې ته لاړه شه، هلته ډاکټران ډېر قوي دي، ډاکټران به د علاج وکړي، دلته د علاج نه کېږي، مړه کېږي. خو ما ملګرو ته ویل چې نه، زه نه ځم، زه هم دلته پاتې کېږم. ملګري مې ډېر له اصرار وروسته لاړه، زه پاتې شو. راغلم، یوه شپه مې جاینماز هوار کړ. جاینماز مې هوار کړ، کېناستم، لمونځ مې وکړ او خپل رب ته کېناستم. له دغو خپلو ملګرو مې ورته شکایت وکړ او ورته ومې ویل چې ای ربه، دغه ملګرو په ما باندې وخندل، زه دغه مشکل لرم، سرطان باندې اخته شوی یم، بله چاره مې نشته، دا ملګري په ما مه خوشحاله کوه. دوی په ما زما په دیندارۍ باندې تمسخر وکړ، شخند یې و، دوی په ما مه خوشحاله کوه. ډاکټران د دې له علاج عاجز دي، ته یې راته حل کړه. وایي په همدې دعا کې لګیا ومه، ویده شوی وم، خوب را باندې غالب شو. چې را پاڅېدمه لمر راختلی دی، ناوخته دی، احساس کوم چې درد نشته دی، لاس مې کېښود په سینه باندې، هېڅ درد نه احساسومه. زړه کې مې اطمینان پیدا شو چې الله پاک دعا قبول کړې ده. لاړم ډاکټر ته مخامخ، متخصص ډاکټر ته چې ورغلم، هغه چې معاینات وکړل، ما ته ویل ته فلانه یې؟ ما ورته ویل هو. هغه بله ورځ چې راغلی وي سرطان دې لره؟ ما ویل هو. باور یې نه شو. لاړو دوسیې را واخیستې، کوم هغه ریکارډ یې را واخیستو چې زما پیژند پاڼه او ریکارډ یې وکتو چې زه همغه یم. باور یې نه کو، حیران شوی و چې څه چل شوی دی. کیسه راته وکړه څنګه پیښه شوې. تا بله ورځ دی د سرطان ډېر پرمختللې مرحلې کې و او موږ درته ویلي وو چې ته دې وصیت ولیکه، د مرګ بستره دې برابره که، نور وصیت مسیت یې ولیکه چې ته نوره مرې، او دلته هر څه دې پاک صفا دي. څنګه کیسه ده؟ موږ ته کیسه وکړه. ما ورته ویل چې زه د طبیبانو طبیب رب روغه کړی یم او کیسه مې ورته وکړه. نو د کیسې په پای کې مصطفی محمود ته وایي چې زه رکه روغه شوم، الله پاک مې دا مشکل داسې حل کړ چې نور بیخي په ځان نیم پوه شوي او نه ناروغه شوی یم. الله پاک چې کله ته ورته په یقین باندې راشي، کینې ورته له زړه په دې مطمئن چې بل څوک دا مشکل نشي حل کولی له الله پرته، الله پاک دې مشکل حل کوي.